سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي راشد خان د هند سوداګریز سیالۍ کې د ګجرات لوبډلې لپاره 50 ویکټې اخیستې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي راشد خان تېره شپه د هند کرکټ غوره سیالۍ کې د ګجرات لوبډلې لپاره 1 ویکټه واخیسته. د پنجاب لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه هم ترسره کړله چې په 30 لوبو کې 50 ویکټې اخیستې دي. تر دې مخکې د ګجرات لوبډلې لپاره هیڅ بالر نه دی توانېدلی چې د ګجرات لوبډلې لپاره د دومره ویکټې ترلاسه کړي. یوازې راشد خان چې د ګجرات لوبډلې لپاره دومره زیاتې ویکټې ترلاسه کړي دي چې په 30 لوبو کې 50 ویکټې ترلاسه کړي دي. تېره شپه په IPL کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې پنجاب او ګجرات لوبډلې سره مخ شوه چې پنجاب لوبډلې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د ګجرات لوبډلې هم ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړه. د ګجرات لوبډلې لپاره بیا لوبډلمشر شوبنګیال ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړه چې په 48 بالونو باندې 9 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې د ګجرات لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې د پنجاب لوبډلې ته پوره د 200 منډو هدف پرېښوی. د پنجاب لوبډلې هم ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې دغه لوبه یې د ګجرات لوبډلې څخه وګټل. د ګجرات لوبډلې ته په 3 ویکټو ستره ماته ورکړله او دغه لوبه پنجاب لوبډلې وګټله. د ګجرات لوبډلې لپاره بیا په توپ اچونه کې افغان توپ اچوونکو ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. په خاصه توګه نور احمد لکنوال ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړه. نور احمد لکنوال په 4 اورونو کې 32 منډې ورکړلې چې 2 مهم لوبغاړي وسوځول. داسې راشد خان په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړلې چې 1 لوبغاړی وسوځوي او عظمت الله عمرزی په 4 اورونو کې 41 منډې ورکړلې 1 لوبغاړی وسوځوي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره نور سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.